د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ د 28مې ویالې په رزغي سیمه کې د شهسوار نومي ځای میشتې پر کور تېره شپه پاکستاني بي پیلوټ الوتکو 2 حملې کړي چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون 15 اولادونه ټپیان شوي دي. ما په کور باندې یو بم راوښکی او چې په اوره کې راننوتم دا زما بچیان ټول دې ځای کې په دې خاورو خټو کې پراته وو، ټول زخمیان هر څه زما تباه وبا شو. هېڅ څه شی زما په دې کور کې تاسو ګورئ هېڅ یو کټوری کې روغ نه دی پاتې. هغه بیګا په 11 بجې باندې د یو ظالمانه ډرون شوی دی. دومره ظلم سره په هېڅ چېرته نه شوی لکه د غریب او د خدای فقیر سره شوی او چې چېرته د کویانو شیشې دي او که هر څه دي ماتې داسې ورته وګورئ بل نه رافېږي. دلته تېره شپه ویره خپره وه او د سیمې ټول هستوګن ویرېدلي وو. قومي مشران وایي پاکستان تل افغانان ځورولي او پر ملکیانو یې بریدونه کړي چې له نړیوالې ټولنې د مخنیوي غوښتنه کوي. دا تقریبا د شپې 11 بجې وې. زه په خپله باندې په ریخ ناست وم، په کټ کې ګرمي وه بېګا شپه ډېره. دا شی تورخم د طرفه راغی او چې راغی دې ځای باندې پاس 2 چکره ووهل او درېیم چکر یې چې ووهل که نه دې ځای باندې اټیک وکړ. داسې بمباري شوې ده چې د حد نه په دې 40 کاله کې موږ داسې حد نه و لیدلی لکه اوس ثاني بېګا ثانیم چې لیدلې ده. نو په دغه حالاتو کې چې موږ څومره اندازه وکړه 40 کاله کې زموږ په هینو باندې پاکستان موږ نه شو. نو موږ د دغه نړیوالو ټولو نه دغه کړو چې موږ سره دې معامله کې دغه وکړو، موږ د دغو نه خلاص کړو. د ننګرهار د والي مرستیال وایي برید پاکستاني الوتکو کړی او د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. دغه غمجنه پیښه بېګا شپه 11 بجې د پاکستاني ډرون الوتکو لخوا نه د 2 مزایلو په واسطه باندې منځته راغله چې زموږ د یو هیوادوال کور پکې ویجاړ شو. تقریبا د شپږو په تعداد باندې چې هغې کې یوه زنانه او ماشومان هغه زخمیان شوي دي. زخمیانو وضعیت انشاءالله اوس د ډاډ وړ دی او ځاني تلفات نه لرو، البته صرف دغه کور کې تخریب شوی دی. دا چې د دوی هدف څه و په کوم فکر باندې ډرون کړی دغه به وروسته معلومه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستاني ځواکونو وخت ناوخت د هیواد په ختیځه سیمه کې د ملکیانو پر کورونو توغندیز بریدونه کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده.